کارګه او طوطي. ونو یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارګه د طوطیانو وطن ته ولاړ او هلته یې له یو طوطي سره یارانه سوه. تاسې به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د طوطیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره ډېره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د طوطیانو بڼکې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارګه سره اشنا سوي طوطي خپل میلمه یو شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې، زړې، لویې، کوچنۍ، رنګارنګ درختې ولاړې وې او هرې خواته د روڼو اوبو نري لښتي بهېدل. کارګه د یو لښتي پر غاړه د ولاړې درختې په څانګه کې کښېنست. لاندې اوبو ته یې وکتل. اوبه پاکې، روڼې او د ونو سورو ته زرغونې معلومېدلې. کارګه ته یې ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه طوطي ته یې وویل: یاره، زما خو زړه غواړي چې نن ټوله ورځ دلته تېره کړو. طوطي ورته وویل: کارګه اشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی. موږ کوښښ کوو چې پاک اوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې ژوند وکړو. وروسته بیا کارګه او طوطي د یو لښتي پر غاړه کښېنستل چې رنګین کاڼي یې د روڼو اوبو په تل کې معلومېدل. کارګه تږی نه و، خو د اوبو رڼوالي او تازهوالي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې موشکه وروړه، خو څرنګه چې په ناپامي یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ولې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولوېده او په ولې کې د خړو اوبو نرۍ لیکه جوړه کړه. طوطي ته د کارګه دغه کار خوند ورنه کړ، مګر خپل میلمه ته یې څه ونه ویل. تاسې به اورېدلي وي چې کارګه ډېر هوښیار مرغه دی. یو وخت چې کارګه تږی و او په جام کې اوبه پاته وې او هغه لږ وې، د ده موشکه نه ورسېدل، نو ده کوچنۍ کوچنۍ ډبرې راواخیستلې او جام ته یې ور واچولې تر څو اوبه راپورته سي او د ده موشکه ور ورسېږي. د کارګه د هوښیارۍ نورې کیسې هم سته. دغه کارګه چې د طوطي میلمه و، د لښتي د اوبو د چټلولو په سح وه او له دې د خطره د خپل کوربه په پریشانۍ دستي پوه سو. نو طوطي ته یې وویل: ډېر وبخښه، د لښتي پاکې اوبه راڅخه خیرنې سوې. په دغه باغ کې چې طوطي او کارګه ګرځېدل، د یوه ډېر لوړ غره په لمن کې و. دلته لا هوا پوره نه وه توده. د میوې درختې له ګلونو وتلې وې، خو میوې یې لا نه وې پخې سوي. طوطي خپل میلمه ته وویل: راځه یو اوږد الوت به وکړو. له غره به ښه ډېر لیرې لاندې سیمو ته کښته سو. هلته هوا توده ده، ورې د باغونو میوې پخې سوي دي. کارګه چې په لیرو او اوږدو سفرونو کې تکړه و، دستې یې وزر وټپوی او سفر ته تیار سو. دوی دواړه والبوتل. د غره له لمنو ښه ډېر لیرې په هواره مځکه کې یوه باغ ته ورکښته سول. دلته چې هوا توده وه، میوې پخې سوي وې. د کارګه ګرمي نه خوښیږي، خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو را لټېدونکو عطرونو په خوندونو کې ډوب کړ. موږ تر مخ وویل چې کارګه ډېر هوښیار مرغه دی، خو له ټولې هوښیارۍ سره داسې سو لکه څوک چې خوب وویني او خیال و واقعیت نسي سره جلا کولی، لکه د درختو په څانګو پورې چې سره، سپین او ژړ جواهر ځړېدلي وي. د تودوخې له زوره په باغ کې کراري وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښ وو او نه هم حشرات مړېدل او ښورېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چوپتیا کارګه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبه وړی کړ. طوطي ته په زړه کې ورتېره سوه چې داسې نه دا ګرمي کارګه په عذاب کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارګه ورته وویل: د میلمه اختیار خو د کوربه په لاس کې وي اشنا. او بیا دوی دواړه وزرونه وټپول، والبوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یو دنګ غره تر واورینو څوکو لاندې درختو کې چې په څانګو باندې یې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کښېنستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه خنکه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې معلومېدلې لکه بې شمېر ښایسته نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي.
تر درختو لاندې یو ځای بل ځای د هندارې غوندې تکې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د درختو په تورو سوري کې داسې معلومېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونو وښو کې ګوري. د طوطیانو سیمه د کارګه ډېره خوښه سوه، خو لکه څنګه چې وایي هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. کارګه ته هم خپل وطن ور په یاد سو او له طوطي د تلو اجازه وغوښتل. کارګه خپل وطن ته ستون سو او طوطي چې در اوسه یې واده نه و کړی، یوه طوطۍ ملګرې پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. طوطي به له خپلې ملګرې طوطۍ سره هر وخت د کارګه خبرې کولې. یوه ورځ طوطي ته وویل چې راځه د کارګه وطن ته ورسو، څو شپې به ورې تېرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د طوطي ډېره خوښه سوه. دواړه والبوتل تر څو چې د کارګه وطن ته ورسېدل. دوی پوښتنه پر پوښتنه کارګه پیدا کړ، خو د یو ډېران په سر. کارګه په ډېران کې ناست و، چټلي یې خوړل چې طوطیان باندې راغلل. کارګه ډېر خجالته سو، خو چاره نه وه. مښکه یې پاکه کړه، روغبړ یې ورسره وکاوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوځو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارګه په دوی ډېر سیلونه وکړل. دوی یې د جګو ماڼیو بامونو ته وروستل، د برجونو د کلاګانو پر سرونه یې کښېنول او د لویو میدانونو نندارې یې باندې وکړلې. خو څرنګه چې کارګه ډېر هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېدی چې طوطي او ماینې د ډېران خبره لا نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یو شانداره ماڼۍ پر بام ناست وو او طوطیان په خپل منځ کې سره پوسړېدله، کارګه سترګې پټې کړې چې ګواکې بیده دی، خو دی ویښ و. ده غوښتل چې طوطیان پر ده د بیده کېدو ګمان وکړي او دوی خپل د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت طوطي خپل ملګري طوطي ته وویل او وی یار خو دې هوښیار او وفادار کس دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران کې ناست و او چټلي یې خوړله. طوطي وویل دې شي ته زه هم فکر وړی یم. یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دغونه چټلخوره او مردارخوره سي؟ طوطي وویل خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته یوه پیشکه راوختل او کارګه چې په حقیقت کې ویښ و، نو تر طوطیانو د مخه یې پیشکې ته وکتل. چیغه یې کړه او وی والوځئ چې خوري مو. طوطیانو له کارګه سره څو نورې ورځې هم تېرې کړې او ډېر سیلونه یې وکړل. په اخر کې ورڅخه طوطیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ځینې وغوښتل. کارګه خپل زوړ یار طوطي ته مخ ور واړوه، ورته ویې ویل ته که ځې نو تللی سې، خو معاینه دې نسې تللی، هغه به دلې پاتېږي. طوطي په خشم ورته وویل او وی دا ته څه وایې؟ ستا اعصاب خراب سوي دي که لیونی یې؟ کارګه جواب ورکړ نو مې اعصاب خراب دي، نه لیونی یم، وم طوطي زما کېږي، که یې نه منې دا ته، دا زه، دا محکمه. طوطي ورسره محکمې ته ولاړ، قاضي ته ودرېدل. کارګه ورته وویل دغه طوطي زما ښځه ده، خو اوس دغه طوطي دعوه پکړې ده. قاضي طوطي ته وویل څه ثبوت لرې؟ طوطي جواب ورکړ قاضي صاحبه تا کله هم لیدلی دي چې د کارګه ښځه دې طوطۍ وي؟ اول صاحبه له طوطۍ څخه پوښتنه وکړه. قاضي طوطۍ ته مخ ور واړوه. طوطۍ په چغو چغو ژړل او په سلګو سلګو کې وویل د خدای پار دی قاضي صاحبه دغه کارګه درواغ وایي، زه د ده ښځه نه یم، زه د طوطي ښځه یم. دغه وخت کارګه قاضي ته څه اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي پر طوطۍ چیغه کړه وم چپسه، پلیتې، بې شرمې، بې حیا. کارګه خوارکی چې تور دی، بدرنګه دی، نو اوس ته د طوطي سره جوړه سوې یې؟ ته د کارګه ښځه یې، زما څخه هېڅوک حقیقت نسي پټولی. قاضي د طوطي ښځه کارګه ته وسپارل او دوی درې سره یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارګه طوطۍ بیرته طوطي ته ورکړل او ورته ویې ویل زه نو دغونه بې غیرته هم نه یم چې پردۍ ښځه خپله کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم، بلکې ټول مردارخوره او چټلخوره دي. طوطي له کارګه څخه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې ده ته خپله ښځه بیرته ورکړل او بیا دوی دواړو طوطیانو
د خپل وطن پر لور، د شنو باغونو، د پاکو اوبو او پاکو ولو پر لور والوتل او خپل وطن ته راغلل.